سعودي د راتلونکې زمانې د غوښتنو پوره کولو لپاره د پوهنتونو نصاب کې بدلون راولي. عرب نیوز په یو راپور کې ویلي چې سعودي عربستان د ښوونې او روزنې برخه کې ستراتیژیک بدلون پیل کړی او خپل ټوله پاملرنه د راتلونکي لپاره ځانګړو پوهنیزو څانګو لکه مصنوعي ذهنیت، روباټ پوهنې او اټومي انرژۍ ته اړولې ده. د سعودي عربستان د 2013 لرلید اقتصادي تنوع پلان له مخې غواړي چې دغه هیواد خپل کاري ځواک ځوانان په هغو ډېرو اړینو مهارتونو سمبال کړي چې په راتلونکي کې د دندو ترلاسه کولو لپاره ضروري دي او د دغه هیواد پوهنیزې اړتیاوې له خپلې بشري پانګې پوره کړي. راپور کې راغلی چې د اټومي انرژۍ ودې او په مختلفو سکتورونو کې د مصنوعي ذهنیت راتللو سره به په انجینرۍ، معلوماتو تحلیل او ماشین زده کړه کې نوې څانګ پوهنیزې دندې رامنځته شي او له همدې امله د ټکنالوژۍ، مصنوعي ذهنیت، روباټ پوهنې او اټومي انرژۍ په برخو کې زده کړو ته لومړیتوب ورکول ډېر اړین دي. راپور کې راغلی چې دغو برخو کې پوهه لرونکي فارغان به پر ډېرو اړینو دندو ګمارل کیږي چې ورسره به په راتلونکي کې د ځوانانو بیکاري هم کمه شي. د سعودي عربستان د معلوماتو او مصنوعي ذهنیت ملي ستراتیژۍ له مخې چې په 2020 کې پیل شوې تر 2013 کاله پورې به دغه هیواد 20 میلیارد ډالره پانګونه راجلب کړي او 20,000 تنه به د مصنوعي ذهنیت او معلوماتو څانګپوهان وروزي. د یوې څېړنې له مخې یوازې مصنوعي ذهنیت به 320 میلیارد ډالر د منځني ختیځ اقتصاد ته ګټه ورکړي چې په دې کې به 115.2 میلیارد ډالر یوازې د سعودي عربستان ګټه وي.